د افغانستان د خلکو ترمنځ هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. دا د هیواد د اساسي قانون هغه ماده ده چې په هیواد کې د شته قومونو اتفاق ته زمینه برابره کړي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ډلې د پردیو په لمسون غواړي د قومونو ترمنځ نفاق واچوي او په هیواد کې تعصب ته لمن ووهي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی زیانمن کړي. دا خبرې وروسته له هغې ګرمې شوې کله چې په کابل کې تېرونی څو خونړي بریدونه وشول چې د هیواد په داخل او بهر کې د خلکو سخت غبرګونونه راوپارول. له دې برخې بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو خپل غبرګونونه تر نورې نړۍ ورسول چې دښمنانو ته موقع په لاس ورغله او د نورو برخو سربیرۍ په ټولنیزو رسنیو کې په مستعارو نومونو فیسبوک پاڼې جوړې کړې. له دې لارې هڅې پیل کړي قومونه سره وپاشي او ملي یووالی له منځه یوسي. د سیاسي چارو شنونکي د هیواد روان حالت نازک ګڼي چې د سیمې هیوادونه په دې هڅه کې دي له مختلفو لارو د افغانستان د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. دوی وایي ځینې سیاسي څیرې د دښمن په لمسون د خلکو له احساساتو ناوړه استفاده کوي او په لوی لاس غواړي هیواد د بربادۍ پر لور ویوسي. زمونږ یو شمېر سیاسي ډلې چې دي هغوی معلوم الحاله خرڅ شوي خلک دي، د سیمې د استخباراتو ګوډاګیان دي. هغوی غواړي چې دغسې تفرقې ایجاد کړي او هیواد د ګډوډۍ او انارشیزم خواته بوځي، قومونه سره خپلو کې وپاشي او د خپلو بادارانو د خوشحاله کولو لپاره افغانستان چې یو نسبي ثبات یې ترلاسه کړی دا هم له منځه یوسي. هغه کسان چې د افغانستان د ملت ترمنځ د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي، دا د پردیو د استخباراتو لاسپوڅي دي، دا مغز نه خړوبېږي، دا مغز نه سرچینه اخلي، دا مغز نه موضوعات ورکول کېږي او هغوی ته ویل کېږي چې دوی باید څه رقم قدم پورته کړي. دوی هماغسې کوم شوم اهداف چې په سیمه کې د سیمې استخبارات له بده بخته باید ووایم چې موږ په سیمه کې ډېر ناکاره ګاونډیان لرو. زموږ ګاونډیان چې دي دوی موږ ته ښه نیت نه لري. د دوی په خبره د هیواد ګاونډیان او په خاص ډول ایران او پاکستان لا د پخوا څخه په دې کوښښ کې چې د قومونو ترمنځ له مختلفو لارو نفاق رامنځته کړي. افغانستان نړیوالو ته بې ثباته وښیي او له همدې لارې په هیواد کې روانه جګړه توده وساتي. کارپوهان وایي که څه هم د پخوا په نسبت اوس خلک پوه شوي د پردیو په خبرو نه غولیږي، خو دوی په هیواد کې د ملي یووالي اړتیا تر هر څه مهمه ګڼي. دوی په خلکو غږ کوي تر څو د دښمن د هرې کړنې په وړاندې بیداره اوسي. ګاونډي هیوادونه په خاص ډول پاکستان او ایران دوی له ډېره پخوا راهیسې او په خاص کار په افغانستان کې چې کله د حامد کرزي په مشرۍ انتقالي حکومت رامنځته شو، له هغه وخته استخباراتي ډلو کوشش شروع کړ چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ جنجال راولاړ کړي او په دې وروستیو کې یو شمېر پیښې د دې باعث شوي چې دغه ډول تحرکاتو ته لا ښه زمینه برابره شي. په دې شرایطو کې چې حالات ډېر کړکېچن دي، ملي یووالی دغسې بولم لکه یو زیروح انسان چې اکسیجن ته ضرورت لري. بې له اکسیجنه ژوند ممکن نه دی، بې له ملي یووالي نه ژوند ممکن نه دی په دې هیواد کې. تر څو د دغسې شومو اهدافو چې د پردیو استخبارات دلته په افغانستان کې دوی د لاسپوڅو په واسطه باندې مخ ته وړي، د دوی پر وړاندې یو موټی شي، راپاڅي، دوی ته د نه ځواب ووایي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې یو شمېر هیوادونو په داخل کې ځینو کړیو هڅه پیل کړه تر څو د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق ژوندی وساتي، خو خپلو موخو ته ونه رسېدل چې اوس یې له نوو تکتیکونو کار اخلي او غواړي بیا په هیواد کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي.